ورونو ته دا نصیحت دی چې د غصې په وخت کې خبره ودروي او حدیث کې چې د غصې کوم علاج راغلی دی او د سردام وکړه دې سره غصه کنټرولېږي که ولاړې نو کښېنه او که ناستې نو سمله یو ښه طریقه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ځکه یا غصه شیطان ته رابوي بله د دغه ځینه وته داسې قدرمنې ښځې به کېږي باادبه چې کله خاوند یې غصه شي نو هغه یې د مخې نه لرې شي نو غصه د خاوند کنټرول شي خو یو نیمه داسې چې داسې یو میټر جبه ورسره وي نو هلته بیا ته لرې کېږي د دغه ځینه که غواړي چې دا مسله طلاق ته لاړه نه شي نو بیا به ته څه کوې ته به د دغه ځینه